السلام علیکم خوږو دوستانو، امید لرم چې ښه به وئ. د ډاکټر د مینې کیسه دویمه برخه. هغې به راته د خوړو پر وخت پیغام راکاوه. آیا تا ډوډۍ خوړلې؟ که زه به ناوخته وم نو راته به یې په مینه ډانټل، خو یوه خبره به یې تل کوله: ډاکټر ابرار، تاسو ډیر ښه انسان یاست. زه د لمانځه وروسته دعا کوم چې الله پاک تاسو ته یوه ډیره ښه ملګري درکړي. ما به په درد ورته ویل: ایمانه زما ملګرې ته یې، زه به له تا سره واده کوم. خو هغې به په زور وخندل او ویل: نه ډاکټر صاحب، زه ستاسو وړ نه یم. هغې به خبره نیمه پرېښوده. زه چې هر څومره پرې غوسه شوم، هغې به هیڅکله غوسه نه کوله. زما غوسه، زما سختې خبرې ټولې به یې زغملې. یوه ورځ یې زما زنګ وانخیست. ما ډېر پرې غوسه شوم او سخت مې ورته وویل. هغې ټولې خبرې واورېدې. بیا یې په ډېر ورو غږ وویل: ډاکټر صاحب، زه قربان شم په تاسو ویاړم. څومره چې غواړئ غوسه وکړئ، زه به ستاسو قدمونو ته پرېوځم. زه د هغې په دې مینه مړ کېدم. وروسته په کور کې زما د واده خبره پیل شوه. ما خپل مور او پلار ته وویل: یوه نجلۍ مې خوښه ده، زه غواړم یوازې له هغې سره واده وکړم. هغوی ومنله او ویې ویل: لکه څنګه چې ته غواړې ژوند خو ته تېروې. ما د ایمان انځور مور، خور او ورور ته وښود. ټولو ته ډیره خوښه شوه. ټول ویل ژر به د ایمان کور ته د رشتې لپاره ولاړ شو. ما ایمان ته زنګ وواهه او ورته مې وویل: ایمان، د خپل کور پته راکړه. زما مور او پلار ستاسې د رشتې لپاره راځي. هغې ناڅاپه زنګ بند کړ. ما څو ځله زنګ وواهه، خو د هغې نمبر بند شوی و. 5 ورځې تېرې شوې. زه ډېر اندېښمن شوم ځکه هغې هېڅکله د خپل کور پته نه وه راکړې. زه ډېر خفه شوم. یوازې راته ووایه. 5 ورځې تېرې شوې. هره شېبه مې زړه درزا کوه. د هغې چوپتیا مې ساه تنګه کړې وه. په 6مه ورځ ناڅاپه زما موبایل وشلنګېد. نمبر نااشنا و، خو زړه مې وپېژاند. هغې وویل: ډاکټر صاحب، بښنه غواړم. غږ یې ډېر کمزوری و، لکه څوک چې له ډېرو اوښکو وروسته خبرې کوي. ما وارخطا وپوښتل: ایمان، چېرته وې؟ ولې دې نمبر بند کړی و؟ ولې دې دومره اندېښمن کړم؟ هغې وویل: ډاکټر صاحب، زه پوهېدم چې دا ورځ به راځي، خو زه یې مخه نشم نیولی. ما په ژړا وویل: خبره وکړه، ته زما د ژوند برخه یې، زه له تا پرته ژوند نشم کولی. هغې لږه شېبه چوپتیا وکړه. بیا یې وویل: ډاکټر صاحب، زه هغه نجلۍ نه یم چې تاسو یې تصور کوئ. ما وویل: ته ایمان یې، پاکه، با ایمانه، صابره نجلۍ. نور څه ته اړتیا ده؟ هغې په ژړغوني غږ وویل. نو خوږو اورېدونکو، دا وه د ډاکټر د مینې کیسه دویمه برخه، او اخري او دریمه برخه به انشاءالله بیا درته وړاندې کړم.